دا د اکبرپورې های سکول ګورنمنت های سیکنډري سکول اکبرپوره بالکل تاسو کتی شئ دا وخت چې د دې د بلډینګ رینوویشن شوی دی او زه تاسو ته ښودل غواړم سکول د تاریخ په باره کې که زه تاسو ته ووایم د دې بنیاد چې دی په 1955 کې چې دی ایښودی شوی او په 1958 کې چې دی دا بیا مکمل شوی نو دې کې زموږ د علاقې ډېر داسې مشران اوس مشران سړي دي چې هغوی پکې سبقونه ویلي دي بالکل تاسو ته به پته وي او دې نه چې دی ډېر نامي ګرامي خلک چې دی فارغ شوي دي دې که زه تاسو ته ووایم جي په دې ټوټل لاګت چې دی 160 میلیون پاکستاني روپۍ چې دي راغلي دي مطلب 100 لاکھ کروڑ په خیبر پښتونخوا کې چې دی دا دویم داسې بلډینګ دی په کومې چې دونه خرچه شوې ده او دی دومره خسته جوړ کړی دی او دومره مزیدار چې دی رالی دی دا چې دی مونږ بلډینګ ته له خیره سره انټر شو او څنګه چې بلډینګ ته انټر شي نو بالکل داسې یو لوک پته اوس ته د کتو دپاره میلاویږي دلته کې دا وګورئ جي فایر اسټینګشر دا ګیس چې دی دې کاربن ډای اکسایډ دا د اور د مړ کولو دپاره خدا ناخواسته که داسې څه حادثه مخې ته راشي نو د حفاظتي تدابیرو دپاره چې دی بالکل دا دلته کې لګولی دی د سکول ګیر شاپیره ایریا تاسو وګورئ جي ډېر لوی سکول دی او که د دې د مطلب ځای باره کې زه تاسو ته ووایم جي دا په 23 کنال باندې محیط دی 23 کنال چې دی دا ټوله ځمکه ده او په دې کې چې دی د سکول جوړ شوی دی او تاسو ته دلته کې دا ویل غواړم چې دلته کې 2 منزله اکیډمي بلاک دی او په دې کې چې دی 26 کلاس رومز دي 3 چې دی د ساينس لیبارټریانې دي یو چې دی کمپیوټر لیبارټري ده یو چې دی سپورټس هال دی او یو چې دی ایډیټوریم دی یو چې دی ایډمنسټریشن بلاک دی یو چې دی لیبارټري بلاک پکې هم موجود دی جی نو په دې کې چې دی 1200 سټوډنټس دي دا سکول چې دی د یونایټډ سټیټ ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنٹ USAID د هغوی په مدد سره د دې د تکړو مشرانو په وجه سره د هغوی په مرستې سره چې دی بالکل دا کار چې دی سرانجام هغوی ورکړی دی دا چې دی ایګزام هال ته مونږ راغللو مخامخ چې دی لیکلي دي Government Higher Secondary School Akbarpura Nowshehra gifted by American people under USAID Khyber Pakhtunkhwa Reconstruction Program ډېر داسې مشران کشران د دې سکول نه چې دی فارغ شوي دلته تعلیمونه کړي سبقونه یې ویلي دي نو زه درته دا هم ویل غواړم چې هغوی صرف زموږ په ملک کې نه بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې دی په ډېرو ښه عهدو باندې به فایز وي او 24 هاور دپاره چې دی دلته کې عمله موجود وي د کیر دپاره د خیال ساتلو دپاره السلام علیکم کتونکو ستړي مه شئ په خیر راغلی دوستانو دا وخت زه موجود یم اکبرپورې بازار کې او راغلی یم د اکبرپورې مین های سکول ته کوم چې د بوایز دپاره دی دې نه پس به چې دی انشاءالله مونږ دننه سکول ته وزټ کوو فرسټ اف آل جي تاسو وګورئ دا د اکبرپورې مین اډه ده او نن نه چې دی زه شروع شوم انشاءالله د مین اکبرپورې بازار چې دی ویډیوګانې به راځي په پارټس کې به چې دی تقسیمیږي ځکه چې په یو ویډیو کې دا کمپلیټ چې دی کور کیږي نه فرسټ اف آل د دې بهرنۍ ویو زه تاسو ته هم ښودل غواړم دا وخت چې دی زه کیمره سویچ کوم او تاسو د سکول حجي دا د اکبرپورې های سکول ګورنمنت های سیکنډري سکول اکبرپوره بالکل تاسو کتی شئ دا وخت چې د دې د بلډینګ رینوویشن شوی دی او زه تاسو ته ښودل غواړم چې سکول یې څنګه جوړ کړی دی څومره خرچه پرې رالی ده او د دې سکول بنیاد کله ایښودی شوی دا ټول تفصیل به چې دی په دې ویډیو کې تاسو ګورئ دوستانو دا بار ګیټ تاسو وکتلو دې نه پس چې دی مونږ دننه انټر کیږو او دا له خیر سره دا وخت چې دی زه ګورنمنت های سیکنډري سکول ته چې دی رادننه شولم د دې بلډینګ تاسو وګورئ د دې ښکلا تاسو وګورئ زیات زبردست یې جوړ کړی دی او دلته کې د دې متعلق زه تاسو ته څه ډیټیل به هم ویم څنګه چې مین ګیټ نه رادننه شي نو دلته کې ریسپشن موجود دی جي دا ورئ ځای ورته سپیشل جوړ کړی دی او پارکینګ دپاره چې دی هم ډېر بهترین او ښکلی ځای دخلته چې دی جوړ کړی دی او دا مین ګیټ دی چې دلته مونږ انټر شو نور د سکول متعلق معلومات په تاسو مونږ سره په دې ویډیو کې ګورئ د دې سکول د تاریخ په باره کې که زه تاسو ته ووایم د دې بنیاد چې دی په 1955 کې چې دی ایښودی شوی او په 1958 کې چې دی دا بیا مکمل شوی نو دې کې زموږ د علاقې ډېر داسې مشران اوس مشران سړي دي چې هغوی پکې سبقونه ویلي دي بالکل تاسو ته به پته وي او دې نه چې دی ډېر نامي ګرامي خلک چې دی فارغ شوي دي ښه دوستانو
زوړ بلډینګ چې دی ډېر زیات خراب شوی و. هغې ویل چې دی هغه بلډینګ اوس غورځېدلی دی او دا یو نوی بلډینګ یې چې دی مطلب جوړ کړی دی. او که بله زه تاسو ته ووایم په خیبر پښتونخوا کې چې دی دا دویم داسې بلډینګ دی په کومې چې دونه خرچه شوې ده او دی دومره ښایسته جوړ کړی دی او دومره مزیدار چې دی رالی دی. په دې که زه تاسو ته ووایم جي په دې ټوټل لاګت چې دی 160 میلیون پاکستاني روپۍ چې دي راغلي دي مطلب 100 لک کروڑ. نو دا د سکول پوزیشن تاسو وګورئ انشاءالله دې نه پس چې دی مونږ به دننه ځو بلډینګ دننه نسینګه دی او څه مطلب حفاظتي تدابیر او په ښکلۍ ولا څه کار کړی دی ټول به تاسو سره انشاءالله په ډیټیل کې چې دی شیر کوم او نور هم د سکول متعلق تفصیلا تاسو ته چې دی په دې ویډیو کې معلومات در کوم. ښه دوستانو دلته مې تاسو نه خواست دا دی که ویډیو م خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج در سره مست فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې زموږ د ګیر چاپیره علاقو تاسو ته میلاویږي او تاسو ته مزه هم الی او د هغې باره کې چې دی تاسو ته معلومات هم میلاویږي. دې نه پس زه په هغه سایډ ورځم او ترتیب سره چې دی یو سایډ نه روانیږو او ټول د سکول بلډینګ دننه هم تاسو ته چې دی ښایو. د سکول ګیر چاپیره ایریا تاسو وګورئ جي ډېر لوی سکول دی او که د دې د مطلب ځای باره کې زه تاسو ته ووایم جي دا په 23 کنال باندې محیط دی. 23 کنال چې دی دا ټوله ځمکه ده او په دې کې چې دی د سکول جوړ شوی دی. دې نه پس تاسو ته الریډي ما ویلي دي چې دننه بلډینګ ته به ځم او تفصیلا چې دی یو ځای به تاسو ته ښیم ایکسپلور کوم به په دې ویډیو کې. نو بالکل مونږ چې دی دې سایډ نه شروع کیږو او تاسو ته به دننه د بلډینګ صورتحال ښایو. دا اوس مونږ بلډینګ ته راورسېدو جي داسې ورځم ماشاءالله جي دا وګورئ ډېر زیات ښایسته چې دی جوړ کړی دی. سکول ته چې کله را انټر شي ړه چې دی خوشحاله شي. بلډینګ ته چې وګورئ د سکول ښکلا ته چې وګورئ بالکل هیڅ کمی پکې چې دی پرېښی نه دی او الریډي د اکبرپورې نوجوانانو ته د اکبرپورې اوسیدونکو ته د دې خبرې به ډېره زیاته ښه پته وي چې مطلب سکول څنګه جوړ شوی دی. نو بالکل هغوی ته چې دی ډېره ښه پته ده چې کله هم راننوځي او فرسټ نظر چې دی په سکول باندې ستاسو پروزي نو ړه چې دی خوشحاله شي او هغه ویلي دي وایي د فرسټ امپریشن از د لاست امپریشن. دا چې دی مونږ بلډینګ ته له خیره سره انټر شو او څنګه چې بلډینګ ته انټر شي نو بالکل داسې یو لوک په تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي. دلته کې دا وګورئ جي فایر اسټینګشر دا ګیس چې دی دې کاربن ډای اکسایډ دا د اور د مړ کولو دپاره خدا ناخواسته که داسې څه حادثه مخې ته راشي نو د حفاظتي تدابیرو دپاره چې دی بالکل دا دلته کې لګولی دی چې بالکل په موقع باندې چې دی هر څه موجود وي او خدای دې داسې نه راولي خو بیا هم د حفاظت دپاره د خیال دپاره د کیر دپاره چې دی دلته کې دا لګولی دي. جي دا کلاسونه دي دا وګورئ رومز دي او دې کې به زه تاسو ته وایم ټوټل څومره رومز دي دا به م انشاءالله په ویډیو کې تاسو سره شیر کوم. خو دا مونږ مخ پر لځو چې د سکول د دننه بلډینګ کمرې او دننه څه جوړ کړي دي هغه تاسو په خپله په دې ویډیو کې صحیح کوي. ماشاءالله جي دا وګورئ دا یو بل فایر ایکسټینګشر چې دلته کې لګېدلی دی او دلته کې د دې آیډیا ماته نشته چې دا څه دي. ښه دوستانو که زه تاسو ته ووایم دا یو اس ای ډي له طرفه چې دی دا پته نشته دی چې بجلی لپاره څه سیسټم کړی دی او که څه حساب کتاب دی. دا څه نور داسې کمرې دي کلاسونه دي 9th B 9th C 9th D 9th E او دا چې دی داسې رومز ورپسې مخ پر لځه جي را روان دي. کمرې زه تاسو ته دننه ښودل غواړم چې څنګه رومز یې جوړ کړي دي. یو به کولو کو او تاسو به زه دننه ورولم. دا یو روم دی او دې ته مونږ دننه ورغلو نو بالکل دا د روم صورتحال دی جي. دا کوم یو کلاس دی 9th C کلاس او دا وخت مونږ موجود دی د اکبرپورې په هایر سیکنډري سکول کې. بالکل دا د کلاس روم صورتحال هم تاسو کتی شئ. ماشاءالله ډیر بهترین جوړ کړی دی او دا واحد په خیبر پښتونخوا کې یو ځل درته بیا وایم چې دویم داسې مطلب بلډینګ دی په کومې چې دومره خرچه شوې ده دومره لاګت پرې رالی دی او دومره ښکلا سره او دومره ښکلی دا بلډینګ چې دی جوړ شوی دی. هر ځای کې سیډیانو سره جوخت چې دی فایر اسټینګشر ګیس چې کوم کاربن ډای اکسایډ هغه لګېدلی دی د ناګهاني حادثې دپاره چې دا څه حادثه او داسې مطلب صورتحال مخې ته راشي نو د هغې د نمټاول
دپاره د هغې سره تر مخه راتلو دپاره چې دی دا حفاظتي تدابیر یې هم کړي دي او دا ګیسونه چې دی هر ځای کې لګولي دي. ښه جي داسې ورپسې مخکې رالو ډېر لوی بلډینګ دی او سیکنډ فلور هم شته دی. نو زه به کوشش کوم چې څومره مې په ویډیو کې راوستی شو نو هغه زه راولم او ویډیو به کوشش کوم چې زر زر جوړه کړم ځکه ماښامي ته م وخت نږدې دی بیا تیاري شي. او بله خبره دا ده چې ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي او زه تاسو ته دا هم ویل غواړم چې په دې سکول کې څه جوړ کړي دا اوس مونږ سیکنډ فلور ته خیجو خو درته دا ښول غواړم چې دا سټیرز یې څنګه جوړ کړي دي سیړیانې پوڼی دا وګورئ جي دا ډایرکټلی او دا داسې ټرنونه یې پکې چې دی اغوښتي دي نو دا یې خیجولي دي جي سیړیانې دي دلته کې هم کلاس رومز او دا مونږ اوس بره هم خیجو دلته کې دا وګورئ جي دلته کې کلاسونه ختم شوي دي او دلته کې دا سپیس یې پرېښی دلته ګورو چې دلته کې څه دي دا واشرومونو انتظام پکې هم شته دی چې باترومز چې دی دلته کې جوړ کړي دي او دا وګورئ شیشې هم لګولي دي او که داسې د مونځ ټایم او استادانو دپاره داسې تیاری دپاره د مونځ تیاری دپاره مخ لاس وینځلو دپاره دلته کې چې دی نلکې هم لګولي دي بجلي شته لیټونه او شته. ښه جي دا مونږ لایټس چې دی آن کړ او بالکل په شیشه کې به تاسو ته زه هم ښکاره شوی یم شیشې هم لګولي دي جي دلته کې وګورئ دا نلکې هم لګولي دي دا باترومونه او دې ځینه چې دی بجلیانې به موږ مړې کړو ولې چې دا مونږ ولګولې نو اوس یې مړ کول هم پکار دي. واپس به چې دی دې ځینه مونږ وځو بره چې دی اوس په مونږ خیجو او دې سکول کې چې دی که زه تاسو ته ووایم جي د سټوډنټس تعداد چې دی هغه 1200 دی 1200 او دا چې دی اوس مونږ سیکنډ فلور ته راختیو جي دا تاسو کتی شئ دلته چې دی هم باترومونه دي دا رومز دي جي کلاسونه ماشاءالله جي دا وګورئ دلته کې بره ورته داسې چت چې دی په دې ځي لګولی دا سپیس چې دی خالي و نور نه د بچ کېدو دپاره او باران ماران داسې نور څه د هغې نه د بچ کېدو دپاره مطلب داسې پاڼې او لاس دغه مغه ګن چې نه راځي دا ایریا چې دی پاک وي نو د هغې دپاره بره چت پې هم جوړ کړی دی مخ پر لزو جي داسې او نورم ګورو مخکې چې څه دي. ښه جي لایبرري هم راورسېده او تاسو ته دلته کې دا ویل غواړم چې دلته کې 2 منزله اکیډمي بلاک دی او په دې کې چې دی 26 کلاس رومز دي 3 چې دی د ساینس لیبارټریانې دي یو چې دی کمپیوټر لیبارټري ده یو چې دی سپورټس هال دی او یو چې دی ایډیټوریم دی یو چې دی ایډمنسټریشن بلاک دی یو چې دی لیبارټري بلاک پکې هم موجود دی جي دا څه معلومات چې ما تاسو سره شیر کړو نو په دې کې چې دی 1200 سټوډنټس دي دا سکول چې دی د یونایټډ سټیټ ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ USAID دا غي په مدد سره هغه چې دی د لپاره پیسې منځوري کړې وي 160 میلیون دا غي په مدد سره چې دی دا دلته کې جوړ شوی دی او دا د دې مشرانو چې دا غي په مرستې سره دا نخکولا د دې رالې د دې سکول چې دی جوړ شوی دی پیسې هغه منځوري کړې وي د دې د تکړو مشرانو په وجه سره د هغې په مرستې سره چې دی بالکل دا کار چې دی سرانجام هغوی ورکړی دی. کمپیوټر روم دلته کې دا وګورئ جي او ټول معلومات الریډي ما تاسو ته ویلي دي خو تاسو په دې سکول کې ګرځوم چې تاسو ته ټول سکول وښایم جي ایګزام هال مخامخ راورسېدو بره سیکنډ فلور کې جي دا تاسو د بلډینګ تماشه یو ځل بیا وکړئ جي ماشاءالله دا وګورئ جي دا چې دی چمنونه او لاندې چې دی یو بل غټ چمن دی گیمز دپاره او واکینګ دپاره ایکسرسایز دپاره هر قسمه داسې اکټیویټي کوم چې صحت سره تړلي وي او داسې څه فنکشن کې وي نور داسې څه پروګرام وي د هغې دپاره چې دی ډېر لوی ایریا سکول کې چې دی موجوده ده تاسو یې هم کتی شئ جي نو بالکل د یو شیز کمې هم په بلډینګ کې نشته دی او هر ضرورت سامان چې دی دلته کې موجود دی که تاسو زه ایګزام هال ته ورولم جي نو دا حال تاسو تماشه وکئ ماشاءالله جي دا چې دی ایګزام هال ته مونږ راغللو مخامخ چې دی لیکلي دي Government Higher Secondary School Akbarpura Nowshehra gifted by American people under USAID Khyber Pakhtunkhwa Reconstruction Program دا چې دی دلته کې په بورډ باندې لیکلي دي دا چې دی ایګزام هال دی ماشاءالله جي تاسو یې خپله نظاره وکئ جي
او کیمرا سیستم چې دی هم پکې شته دی دغه دی جی مخامخ هغه تاسو وګورئ هغه ده په هر طرف باندې چې دی کیمراز لګېدلي دي ښه جي دلته کې د رڼا ډېر زیات ضرورت دي وجه چې دی بلفونه هم ډېر زیات لګېدلي دي بله یو ښایسته خبره د هنګامي صورت ته نمټاوېدو دپاره چې دی الارمز هم دلته کې لګېدلي دي دا اگزیم حال کوم چې ما ته اوس ته وښودلو ماشاءالله او کوم ځینه چې مونږ سټارټ اغوښتی و چونکې زه اوس په سیکنډ فلور باندې ما لاندې به کوزیږو نو هغه سیډیانو سټیرز ته چې مونږ راورسېدو دا ځای مې هم ته اوس ته ښودلی و خو د دې ځینه هم یو ځل ته اوس ته د سکول نظاره چې دی ښیم بیا ځکه دې سایډ نه ما ته اوس ته د سکول نظاره نه ده ښودلې دا وګورئ جي او که دې خوا ورسره راشو جي ماشاءالله دا وګورئ او 24 هاور د پاره چې دی دلته کې عمله موجود وي د کیر د پاره د خیال ساتلو د پاره نه پس چې دی ان شاء الله اوس په مونږ لاندې کوزیږو او دوباره به چې دی که نور څه داسې پاتې ان شاء الله هغه به هم زه تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم او ګینې بیا به چې دی د خپلې ویډیو اینډ مطلب اختتام کوو ځکه چې آلریډي ټوله ویډیو کې ما ته اوس ته پوره معلومات د سکول متعلق درم کړه او درته مې هر څه وښودله ډېر داسې مشران کشران د دې سکول نه چې دی فارغ شوي دلته تعلیمونه کړي سبقونه یې ویلي دي نو زه درته دا هم ویل غواړم چې هغوی صرف زموږ په ملک کې نه بلکې د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې دی په ډېرو ښه عهدو باندې به فایز وي بالکل هغه مشران چې دی کوم چې زما دا ویډیو دا وګوري مخې ته راشئ که دې معلومات کې مونږ نه دا څه کمې پیښې شوي نو بالکل هغې کې مونږ معذرت درنه کوو ما سره چې کوم معلومات و هغه مې ته اوس ته په دې ویډیو کې چې دی وړاندې کېښودلو زموږ نننی ویډیو په کومه کې چې ما ته اوس سره د اکبرپورې مین اکبرپورې هایر سیکنډري سکول هغه ما ته اوس په دې ویډیو کې وښودلو کم ما سره چې معلومات و هغه مې هم ته سره په دې ویډیو کې شیر کړل کم داسې کمې پیښې که شوي د هغې دپاره معذرت غواړو که موږ نه څه داسې معلومات پاتې شوي بالکل تاسو کمنټ سیکشن کې موږ ته ویلی شئ او نن نه چې دی ما د اکبرپورې سټارټ چې دی وایشتو انشاءالله تفصیلا ویډیو به په اکبرپورې علاقې باندې چې دی زه جوړوم خو دا چې دی په یو ویډیو کې نه کور کیږي نو انشاءالله دا به چې دی په پارټس کې چې دی راځي نو دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي دا ویډیو در سره لایک کوئ شیر کوئ پیج در سره فالو کوئ او اوس به زه د دې ویډیو اختتام چې دی دلته کوم زه تاسو نه په دې ویډیو کې اجازت غواړم انشاءالله یو ځل بیا به په نوي ویډیو کې ملاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله پامان